السلام علیکم ګرانو کتونکو نیشنل ای اکیډمي ته په خیر راغلی. نن زمونږ ټاپک دی ټایپس آف میټریسز. د دې نه په مخکې ویډیو لیکچر کې مونږه څلور ټایپس ذکر کړي، مزید څلور ټایپس به په دې ویډیو لیکچر کې ذکر کوو ان شاء الله. پنځم نمبر ټایپ زمونږ سره زیرو میټریکس دی یا ورته مونږه نل میټریکس وایو. زیرو میټریکس څه شی دی؟ ا میټریکس هیوینګ آل ایلیمنټس زیرو. هغه میټریکس چې د هغې تمام ایلیمنټس زموږ سره زیرو وي، خوا که بیا هغه د هر آرډر والا میټریکس وي، که هغه میټریکس د 2x2 آرډر والا وي، که 2x3 آرډر والا وي، سکویر میټریکس وي یا ریکټینګولر میټریکس وي، خو چې تمام ایلیمنټس پکې زیرو وي، دغه میټریکس ته موږ نل میټریکس یا ورته زیرو میټریکس وایي. زیرو میټریکس عام طور باندې جنرالي موږ په کیپیټل لیټر او باندې ډینوټ کوو. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره او یو میټریکس دی 0 0 0 0، دا زمونږ سره 2x2 آرډر والا میټریکس دی. دارنګه دا یو میټریکس زمونږ سره نل میټریکس دی 3x3 آرډر والا، 2x3 آرډر والا میټریکس دی زمونږ سره ده. نو زمونږ سره داسې میټریکس چې د هغې تمام ایلیمنټس زمونږ سره زیرو وي، هغه میټریکس ته موږ نل میټریکس ویو. بیا نل میټریکس چې کوم دی دا په میټریکس کې یو ډېر امپارټنټ میټریکس دی. لکه څنګه چې په عام نمبرز کې زمونږ سره زیرو دی، زیرو زمونږ سره ایډیټیو آیډنټیټي ورته موږ وایو، زیرو ته ایډیټیو آیډنټیټي. نو دغه شان زمونږ سره نل میټریکس په میټریکس کې زمونږ سره ایډیټیو آیډنټیټي ده، چې دا مطلب دا دی چې زیرو موږ فرض کړی د هر یو انسې سره جمع کوو نو واپس به ترې هماغه انسه راځي، که د هر یو انسې سره ضرب کوو نو واپس به د دې نه زیرو راځي. نو دغه شان خصوصیات د دې نل میټریکس هم دي د زیرو میټریکس. که فرض کرې دا موږ د هر یو میټریکس سره، خو د داسې میټریکس سره چې د هغې سره د دې ایډیشن پاسبل وي، مخکې انشاءالله ایډیشن کې به بیا موږ کنفارمیبلیټي ډسکس کوو، چې ایډیشن یې ورسره پاسبل وي، نو بیا به زموږ سره چې کله موږ د یو میټریکس سره د نل میټریکس جمع کوو نو واپس به ترې هغه میټریکس په انسر کې راځي. او چې کله موږ د یو میټریکس سره نل میټریکس ضرب کوو، ملټیپلای کوو، خو شرط پکې دا دی چې د دواړو کنفارمیبلیټي به وي، دواړه به د ضرب قابل وي. نو د دې وجه نو زموږ چې کله هم د نل میټریکس سره ضرب کوو یو میټریکس نو واپس پتې هم دا نل میټریکس راځي. نو څنګه چې زموږ سره په عام نمبرز کې د زیرو امپارټنس دی، زیرو ایډیټیو آیډنټیټي ده، دغه شان زموږ سره په میټریکس کې نل میټریکس یو ایډیټیو آیډنټیټي ده. شپږم نمبر میټریکس دی زموږ سره ډایګنل میټریکس. ډایګنل موږ ذکر کړی په اولی لیکچر کې چې ډایګنل څه ته وایي. دوه قسم ډایګنل، یو زموږ سره مین ډایګنل، یو زموږ سره سیکنډري ډایګنل. ډایګنل به په هر هغه میټریکس کې وي چې هغه سکویر میټریکس وي. چې سکویر میټریکس نه وي په هغې کې به ډایګنل نه وي. ډایګنل به همیشه لپاره په سکویر میټریکس کې وي. ډایګنل میټریکس زموږ سره کوم میټریکس دی؟ ا سکویر میټریکس ان ویچ آل ایلیمنټس آر زیرو. هغه سکویر میټریکس چې د هغې تمام ایلیمنټس زموږ سره څه زیرو وي. هغه سکویر میټریکس چې د هغې تمام ایلیمنټس زموږ سره زیرو وي ایکسپټ د ډایګنل ایلیمنټ. د ډایګنل ایلیمنټ نه علاوه باقي تمام ایلیمنټس څه زیرو وي. د مین ډایګنل چې کوم ایلیمنټس دي دا به نان زیرو وي، د زیرو نه علاوه او بل څیز هغه بیا پلس هم کیدی شي، ماینس هم کیدی شي. او د دې نه د پرنسپل ډایګنل نه علاوه چې کوم ایلیمنټس دي دا تمام ایلیمنټس په څه زیرو وي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو میټریکس ډي دی 1 0 0 5. د دې چې کوم د پرنسپل ډایګنل کوم ایلیمنټس دي 1 او 5 دا زموږ سره نان زیرو دي. د دې نه علاوه د ډایګنل نه بره چې کوم ایلیمنټس دي، لاندې کوم ایلیمنټس دي، تمام کې تمام زیرو دي. او دا میټریکس زموږ سره یو سکویر میټریکس دی، 2x2 میټریکس دی. دغه شان زموږ سره یو میټریکس ای دی 1 0 0 0 -2 0 0 0 3. دا د ایلیمنټس دي. په دې کې چې کوم پرنسپل ډایګنل دی، په پرنسپل ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس موجود دي دا تمام ایلیمنټس زموږ سره نان زیرو دي. بیا پازیټیو دي، نیگیټیو دي، خو چې صرف زموږ سره نان زیرو 1 -2 3. تمام کې تمام ایلیمنټ زموږ سره نان زیرو دي. خو د دې ډایګنل نه بره چې کوم ایلیمنټس دي، لاندې کوم ایلیمنټس دي، دا تمام ایلیمنټ زموږ سره زیرو دي. نو یو داسې سکویر میټریکس چې د هغې تمام ایلیمنټس زیرو وي ایکسپټ د پرنسپل ډایګنل ایلیمنټ. د پرنسپل ډایګنل ایلیمنټ نه باقي تمام ایلیمنټس زیرو وي، داسې قسم میټریکس ته موږ ډایګنل میټریکس وایو. اوس راځو زموږ سره وم نمبر چې کوم قسم دی هغه زموږ سره سکیلر میټریکس دی.
سکیلر میټرکس منګه هغه میټرکس ته وایو دا د ډایګنل میټرکس یو سپیشل کیس دی هغه ډایګنل میټرکس چې د دې کوم پرنسپل ډایګنل دی په هغې باندې تمام ایلیمنټس موجود وي اولۍ خبره خو دا چې دا به نان زیرو وي او بیا دا تمام ایلیمنټ سیم وي برابر وي پازیټیو وي که نیګیټیو وي خو چې برابر وي نو هغه ډایګنل میټرکس ا ډایګنل میټرکس having diagonal element same هغه ډایګنل میټرکس اولۍ شرط به پکې دا وي چې سکیلر میټرکس به یو ډایګنل میټرکس وي سکویر میټرکس به وي او ډایګنل ایلیمنټس به نان زیرو وي خو دویم شرط به پکې دا وي چې تمام ډایګنل ایلیمنټس به سیم وي لکه فار ایگزامپل اف زموږ سره یو میټرکس دی -2 0 0 -2 د دې چې کوم پرنسپل ډایګنل دی 2/2 میټرکس دی سکویر میټرکس دی د دې چې کوم پرنسپل ډایګنل دی د پرنسپل ډایګنل کوم ایلیمنټس دي فرست اف آل خو هغه نان زیرو دی -2 -2 دی او د دې نه علاوه دواړه څه دي سیم دي بالکل نو دې ته موږ سکیلر میټرکس وایو دارنګه جی زموږ سره میټرکس دی 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3/3 میټرکس دی یو سکویر میټرکس دی او په دې چې کوم پرنسپل ډایګنل دی د پرنسپل ډایګنل تمام ایلیمنټ زموږ سره فرست اف آل خدا نان زیرو دی 3 3 دی او د دې نه علاوه چې کوم دی سیم دي نو هغه ډایګنل میټرکس چې د هغې تمام ایلیمنټس په پرنسپل ډایګنل باندې سیم وي هغې ته موږ سکیلر میټرکس وایو سکیلر میټرکس د ډایګنل میټرکس یو سپیشل کیس دی اتم نمبر زموږ سره لاست قسم چې کوم د میټرکسونو دی هغه زموږ سره آیډنټټي میټرکس دی آیډنټټي میټرکس هم زموږ سره د ډایګنل میټرکس یو قسم دی ا ډایګنل میټرکس ان ویچ ایلیمنټس اف مین ډایګنل آر 1 چې په هغه میټرکس هغه ډایګنل میټرکس چې د هغې په مین ډایګنل باندې کوم ایلیمنټس موجود وي دا تمام ایلیمنټ زموږ سره 1 1 وي نو داسې قسم میټرکس ته بیا موږ آیډنټټي میټرکس وایو لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی 1 0 0 1 فرست اف آل خو به خبره ده چې دا به یو ډایګنل میټرکس وي نو چې ډایګنل میټرکس وي نو د دې چې کوم آرډر دی نو هغه د روګانو د کالمونو تعداد به سیم وي دا به یو سکویر میټرکس وي دا 2/2 میټرکس دی زموږ سره جرنلی هر یو آیډنټټي میټرکس موږ په آی باندې ډینوټ کوو په دې کې که موږ وګورو د دې چې کوم ډایګنل دی په دې ډایګنل باندې تمام ایلیمنټس زموږ سره 1 1 دي باقي تمام ایلیمنټس 0 دي دارنګه که موږ دا بل یو میټرکس وګورو آی دا زموږ سره 4/4 میټرکس دی د دې چې کوم ډایګنل ایلیمنټس دي دا تمام 1 1 دي د ډایګنل نه چې کوم بره ایلیمنټس دي لاندې ایلیمنټس دي دا تمام ایلیمنټس زموږ سره 0 دي نو دا زموږ سره یو آیډنټټي میټرکس دی آیډنټټي میټرکس هم د ډایګنل میټرکس یو قسم دی یو شیپ دی خو خبره به پکې صرف دا چې د دې کوم مین ډایګنل دی د مین ډایګنل ایلیمنټس به 1 1 وي بیا آیډنټټي میټرکس زموږ سره یو ډېر امپارټنټ میټرکس دی څنګه چې زموږ سره په عام نمبرو کې د 1 کوم رول دی نو دغه شان رول د آیډنټټي میټرکس چې کوم دی دا په میټرکسونو کې دی لکه 1 زموږ سره ملټیپلیکیټیو آیډنټټي ته موږ وایو ملټیپلیکیټیو آیډنټټي چې د 1 سره موږ هر یو څیز چې کوم دی ضرب کوو نو واپس به هم هغه څیز راځي هر یو څیز چې موږ ضرب کوو واپس به که هر یو څیز په موږ تقسیمو بیا هم ته واپس هم هغه خپل انسر راځي خپل انسر چې کوم باندې موږ ډیوایډ کړی دی یا چې کوم دی موږ ورله ضرب ورکړی دی دغه شان زموږ سره آیډنټټي میټرکس دی آیډنټټي میټرکس سره چې موږ هر یو میټرکس ضرب کوو شرط به پکې دا چې کنفارمیبلیټي به د ملټیپلیکیشن دپاره ایگزسټ کیږي کمپاربلیټي به موجود وي دواړه میټرکسونه به د ضرب دپاره موزون وي د ضرب قابل به وي نو چې کله هم دواړه میټرکسونه ضرب قابل دي او موږ آیډنټټي میټرکس د هر یو میټرکس سره ضرب کوو واپس به هم هغه میټرکس په وجود کې راځي دا و زموږ نننی لیکچر نیکسټ به انشاءالله موږ یو اپریشن په میټرکس باندې ذکر کوو ټرانسپوز او بیا د هغې قسمونه نو د هغې پورې د الله په امان